د انډونیشیا ولسمشر جوکو ویډوډو د دغه هیواد غورځېدلې الوتکې قربانیانو د موندنې د کار د تیزولو امر کړی. ولسمشر جوکو د جمعې په ورځ د سمندر د هغې غاړې لیدنه وکړه چې ورسره نږدې د اکتوبر په 29مه مسافر وړونکې الوتکه لوېدلې وه. په الوتکه کې 109 کسان سواره وو. تېره ورځ د الوتکې بلیک باکس هم موندل شوی. د امریکې او ترکیې ځواکونو په سوریه کې د نومبر له لومړۍ نیټې راهیسې شریکې ګزمې شروع کړي. د ترکیې د دفاع وزارت لخوا نن په خپره شوې ویډیو کې د سوریې په شمال کې د ترکیې د پولې سره نږدې په منبج سیمه کې د دواړو هیوادونو د ګزمې ګاډي لیدل کیږي. له یادې سیمې لږه موده وړاندې کورد وسلوال ویستل شوي. امریکا په سوریه کې د کردانو ملاتړ ګڼل کیږي، خو ترکیه بیا د دوی ضد پر عملیاتو ټینګار کوي. د نومبر په 2مه د هند د مشهور فلمي ستوري شاهرخ خان 53مه کلیزه ونمانځل شوه. د شاهرخ خان د کلیزې د نمانځنې په مناسبت په ممبئی کې د ګڼ مینوال د هغه د کور مخې ته راټول شوي وو او د خوشحالۍ نارې یې وهلې. د نوموړي یو مینوال وایي هغه باچا دی، د فلمونو باچا. زه وایم هغه په هند کې د فلمونو تر ټولو غوره ستوری دی. شاهرخ خان د خواوشا 12 لسیزو راهیسې د هندي فلمونو مشهور ستوری دی.